السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نویډیو کې مزه تاسو ته راوښایم د 2021 تر ټولو نه ښایسته تصویرانو جوړولو والا فریمونه او د هغې دپاره نور هم ډېر زیات څیزونه. مطلب که تاسو غواړئ چې خپل تصویران فریم کې بند کړئ، ټیک ده، نو داسې ښایسته ښایسته ډیزاینونو والا فریم به درته راښایم په نوې ویډیو کې چې یقینا تاسو به ډېر زیات خوښ شي. ډېر زیات ښایسته او ډېر زیات خوندور فریمونه چې دي د عکسونو لپاره هغه درته نننۍ ویډیو کې راښایم. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. او دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کوئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي، همدغه اپلیکیشن تاسو ته په ډسکرپشن او کمنټس کې موجود دی. هلته نه به تاسو او دغه اپلیکیشن سمپل خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي، ټیک ته دا وګورئ. دلته کې به چې تاسو وګورئ، نو دلته کې تاسو ته دغه اپشنان راکړي دي، دا وګورئ. دلته کې اوس مختلف فریمونه چې دي هغه تاسو ته میلاویږي، ټیک ده. کم ډیزاین تاسو غواړئ تاسو ته دلته کې میلاوي. ښایسته چې دي دا وګورئ، فوټو فریم تاسو دلته کې کتلی شئ چې کم فریم هم ستاسو خوښ وي. نو سمپل اول به څه وکئ، دغه فریم به سلیکټ کړئ. مثال په طور دا فریم شو، ټیک ده. چې کله تاسو کم فریم سلیکټ کړئ، تاسو ته ښایم اوس تاسو دا فریم سلیکټ کړو، ټیک ده. اوس په دې کې تاسو خپل کم تصویر چې دی سمپل هغه تصویر به راواخلئ. کم تصویر چې تاسو په دغه فریم کې دنده لګول هغه تصویر په دې کې، ټیک ده. نو دغه شانتې به تاسو خپل تصویران چې دي هغه راواخلئ چې کم فریم ستاسو خوښ وي په دې کې سمپل هغه فریم کې به یې سیټ کړئ. بیا تاسو په وال پیپر باندې هم سیټ کولی شئ، ملګرو سره یې هم شیر کولی شئ. دا وګورئ تاسو ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینونو والا فریم چې دي هغه تاسو ته دلته کې میلاویږي. درمن امید لرم چې خوښ شوي به یې کوئ. چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.